السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. دیارلسم تاریخ د دسمبر 2023 کال کانکریټ بیمه چول کیږي. هوا دونه یخه ده، خشکاریم بنده کړې ده او زمونږ او ستاسو افغانان وروڼه چې مسافر دي دا د هغې په مرسته شوي. او بل آصف ورور راغی د جرمني نه راغلی دی، ډېر خوښ او خوشحاله یم. په نورو افغانانو باندې هم غږ کوم چې راشئ نږدې څخه دا کم خپل اخلاص صداقت هم کړی هغه وګورئ. ودان صاحب د جرمني نه، آصف صاحب د جرمني نه، عبدالله د بلجیم نه. څنګه یې آصف جانه څنګه یې؟ صحت یې ښه دی؟ وخت په خیر دی؟ دا کوم ځای دی؟ ولا دا هغه ځای دی چې کوم زموږ مسافرو پکې اخلاص کړی دی په اروپا کې چې دي دا ځای دی. عبدالخصوص د صادرات سړی وایي چې ودان صاحب وګورئ زموږ سره دونه زحمتونه په ځالو کې باسلي دي، څو ملکونو کې موږ سره وګرځېد. الله یې درله قبول کړي. ودان صاحب ډېر زیات خوشحاله یم، ډېر زیات خوشحاله یم چې نن رالم دغه هلته یې د ځمکې کوم ځای پورې چې دا کار شوی دی ډېر د خوشحالۍ ځای دی. او بالخصوص خپل افغانان ته چې په اروپا کې مېشت دي او هغه وروڼه او خویندو چې په دې پروژه کې د اتاورو سره مرسته کړې ده ټول ته دې مبارک وي. ډېر نیک کار دی. ما خو تاسو ټول ته ویلو چې ستاسو یو سنټ به رنګ راوړي. الحمدلله ما نن ولیدل چې دا رنګ یې راوړی دی. او بس موږ نور هم دعا کوو چې اتاورو د خدای نور هم په دې کې موافقه کړي او کامیابي دې غواړو وروره. ژوند یې خیر صحت ښه وکړي. کړي دي وروره. موږ ایاتان د اروپا نه راغلي. دا د اروپا ایاتان دي، ایاتان یې وایي. موږ ټول کارونه څارو. بس وروره کار هم دلته تقریبا ځمکې لیوله مو کړو، اواره یې مو کړلو، خشکاریم تقریبا 3% ته ورسولی، 1% پاتې هوا یخه شوه. بل کانکریټ بیمه چې دا به تاسو سره شریک کړم دا 11 جریبه ده، 20,000 متره ده. نو زه په مسافرو باندې هم غږ کوم که نه د پیسو موضوع نه ده، دلته موږ سره ملاتړ وکړئ، ودرېږئ. د پیسو راوړل یو نګانه او مصرفول ډېره سخت دی. په دې کې هم باید تاسو موږ سره ودرېږئ، وګورئ چې موږ څه کوو. تر دې تمګړۍ پورې اوسه پورې چې د ځمکې اخیستلو او تر دونه کارونو پورې 2.5 لک امریکایي ډالر موږ مصرف کړي. د ځمکې پیسې هم خلاصېږي، هر څه